اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا الله دا حاضر جمع وبخي دا استاد حبیب د کلام د استاد کلام او استاد حبیب د درس په مینه محبت باندې راجمع خلق الله د دې ټول ضرورت د خپل در او د غیب د خزانو نه حل کی. پروردگار عالم په هر قدم باندې دوی ته نیکی ورکي. الله په هر قدم باندې ګناهونه مټاو کی. الله د دې کلام خیر او برکت زموږ په زړونو کې موږ ته محسوس کی. پروردگار عالم د دې خوندونه او برکتونه موږ ته په کورونو کې محسوس کی. الہ العالمین په دې مجلس کې ناس خلق چې څومره بیماران دي شفای کامله عاجله ورته ورکړي. خاص کر د مفتی ارشاد صاحب والده صاحبہ او نور بشمار نمونه د ملګرو ویلي دي. الله تعالی د دغه مریضانو د خپل کور د منګیو په دارو کې پروردگار عالم څومره مریضانو چې سخت برداشت کړي پای ول په دنیا آخرت کې بهترین پای ول بهترین اجر ورکړي. پروردگار عالم زمونږ د کورونو مریضان د هسپتالونو مریضان د لویو د وړو مرزونو مریضان الله تعالی د ښکارا او د پټو مرزونو مریضان ټول له شفا ورکړي. پروردگار عالم د دې ادارې سره چې څومره خلق په کم انداز کې خکې هغه بهترین اجرونه ورکړي. مالی اعانت کوي، جانی تعاون کوي او څوک زمونږ سره خپل دعاګانې او خپل احساسات شریکي الله تعالی ټول له بهترین بدلی ورکړي. پروردگار عالم د دې استادانو خدمتګارانو په صحتونو صلاحیتونو کې اضافه وکړي. الہ العالمین زمونږ د ټولو چې څومره مشران وفات شوي دي قبرونه د نور نه ډک کړي. الله د دې اجر او ثواب ساده حبیب وینا د چې د هغو ته رسي ټولو ته په قبرونو کې محسوس کړي. پروردگار عالم د چا څومره حاجتونه دي، مال دولت د چا ضرورت د دنیا الله تعالی دا ورته ورکړي. څومره قرضدار دي د قرضونه آزاد کړي. الله که د چا کورونه نه ته په قادر مطلق هغه د کورونو تنظیم وکړي. الله که د چا بچیان او اولاد نه بهترین نیک عمل صالح اولاد ورکړي. الله دا چا د چې د اولاد ورکړي دا وته نیک عمل صالح لوی کړي. بهر ملکونو کې زمونږ ورونه زموږ سره تعاون کوي. الله تعالی په عمر کې خیر او برکت واچي. الته کارونه بهترین کې الله دا سفر او دا غوغه ژوند غو ته آسان کې. الله په ډکه منګول او روغ صحت باندې خپل کورون ته واپس کې. الہ العالمین دا چا په زړه کې ډېرې خبرې پرتی مونږ ته خبر نه یو ته خبرې الله تعالی د دوی دغه مرادونه د خپل طرف نه پوره کې. الہ العالمین دا د خیر چینا او اداره جاری او ساری وساتي. الله تعالی د شیخ صاحب په صلاحیتونو کې په عمر کې خیر او برکت واچي. ډېر لوی اعزاز مونږ ته راوبخو د دې راتګو بهترین یو بحر العلوم په شکل کې مونږ ته بهترین درس وکړو. الله تعالی دوی له دې خیر او برکت او موږ په عمل توفیق راکړي. الله زموږ ناکاروالی چې ته به خوشحالېږي. پروردگار د هر کار نه موږ وساتي چې ته پې خفه کېږي او ناراضه کېږي. الله دا کومې ماشومان چې فارغ شوي د دوی په دې علم باندې د عمل توفیق ورته نصیب کړي. الله موږ لم چې تاله درځو او مخ زمونږ رونی او په ژبه دا عظیم الشانه کلمه د نجات په ژبه جاری چې لا اله الا الله محمد رسول الله. جزاکم الله.